یعنی سهار مونځ په لندن کې، ماسپښین مونځ ابودبۍ کې، مازدیګر په اسلام آباد کې او ماښام په کلي. او که دا چا ووایي چې ناممکنه ده په دې دور کې. حضرت د بعضې کسانو رایه ده چې قاري اکرام الحق صاحب او داسې نور یو څو علما کرام زمونږ محترمین دي، خو زه یې نومونه اخیستل نه غواړم. دوی چې کوم دی کله انداز خطابت د دوی کله داسې شي یا خپل انداز خطابت داسې غوره کي چې خلک هغې پسې بیا ټوکې مسخرې کوي او هغې باندې پراپیګنډې کوي چې یاره دا لا ممکنه ده د عقل نه بهر خبرې کوي. نو په دغه حواله باندې به تاسو وضاحت څه کوئ؟ نو هغه داسې وي چې لکه اوس یو 3 ورځې مخکې موږ سره ډایره کې موجود دي، خو اوس څوک دا اعتراض ځکه نه کوي چې اوس زموږ هر ځای لایو موجوده وي. جی نو موږ اوس په سهار چې وه نو موږ په دغه کې په تیمرګره کې د قاضي عبدالسلام صاحب مدرسه کې جی 10 بجې جی او چې 12 بجې به نو موږ د ډاکټر زین آیل والا په باجوړ ښار کې موږ د هغې افتتاح کې موجود وو. خجی مازدیګر مونځ زمونږ بیا په پیرپایه کې و، خجی په زاخیلو پیرپایه کې، صحیح. او د ماسخوتن د مولانا تسلیم الحق صاحب د محب باباجي نوسۍ د هغه په مدرسه کې زمونږ پروګرام او روټۍ وه، جی خو هلته و بیا مونږ. جی نو اوس دغه څیزونه چې اوس لکه چا که ما به دغه کیسه کوله چې سهار زه فلانکي ځای کې وم، ما غرمه دې ځای وم، ماسپښین مازدیګر دلته وم، ماښام نو خلکو په هغې رد کړو. نو موږ د هر ځای لایو ورکړه. تاسو حضرت وختي آف د ریکارډ خبره کوله چې سهار مونږ مې په لندن کې او وکړو. بیا دغه تذکره داسې شو، دا داسې حساب شو چې مونږ کله د لندن نه ټیکټ واغستو نو څه خو د ټیم هغه 4 غنټې فرق هم دی که نه. صحیح. نو مونږ په لندن کې مونږ سهار مونځ کړی، جی مونږ ماسپښین مونځ له الله په دوبۍ ایرپورټ باندې ماسپښین مونځ راکړ. صحیح. چې هلته هم څنګه مونځ وکړو نو ډایرکټ جاز و، نو مونږ مازدیګر مونځ بیا په دغه کې اسلام وکړو، آباد کې. په اسلام آباد کې. صحیح. اسلام آباد نه صوابۍ زیدې ته چې ده نو په باندې 1 غنټه لار ده. جی نو هلته نه چې کور ته راورسېدو ماښام مونځ هم هلته وکړو. یعنی سهار مونځ په لندن کې، ماسپښین مونځ په دوبۍ ابودبۍ کې، مازدیګر په اسلام آباد کې او د ماښام په کلي. او که دا چا ووایي چې ناممکنه ده په دې دور کې، لکه زه به تاسو ته بله خبره وکړم جی حاجي. جی مونږ چې په روس کې وو نو د ماسکو نه یو ځل ما سره یو حاجي تاج محمد المکه فلنګ سټیشن مردان والا خجی دی ما سره و، مونږ دواړه په یو ټرین کې کېناستو، خجی هغې ته فاست ټرین وي. جی نو په هغې کې مونږ د ماسکو نه کېناستو، 850 کیلومیټر سفر سنټ پیټرزبرګ ته هغه وکړو. جی دا یې په 15 منټه کم 3 غنټې کې وکړو. خجی نو مونږ وی وګوره په 3 غنټې کې سړی 900 کیلومیټره سفر هم کولی شي. نو قدرت کول مونږ ناګاساګي ته روانو په ټوکیو کې په 2000 دغه 2018 او دا 2022. جی نو په 2022 کې ما سره مولانا ناظم اشرف صاحب په جامعه د اشرفیه لاهور په دې کې شیخ الحدیث دی، استاد الحدیث دی، جی او د شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب سکه خوری دی، د مشر خور زوی دی، خجی هغه هم ما سره و. نو مونږه د ټوکیو نه ناګاساګي ته چې تلو، نو مونږ هغه سفر چې کولو نو په هغه ټرین کې کم ټایم چې لیکلی و نو هغه په 1 غنټه کې 800 په 1 غنټه کې 500 کیلومیټر سفر هغه لیکلی و. هغې ته بولټ ټرین وی. بالکل. نو بیا دنیا وکتل چې مونږ څه وخت جاپان نه راووتو نو جاپان یو بل ټرین متعارف کولو چې دی 20 منټ کې 450 کیلومیټر سفر کوي. نو اوس که څوک وایي چې زه د دغه نه ټوکیو نه هیروشیما ته په 20 منټ کې لاړم نو خلک به دی لیونی و، او چې وایي جاز کې هم نه یم تللی نو خلک به دی لیونی و. دا خو دی ګډې وډې ولي. یو که د واقعاتو په حساب سره څوک ووایي نو مونږ خو چې کوم مستند روایت کې یو واقعه نه وي نو هغه نه بیانو. که مونږ دا وایو چې ما د حضرت عثمان رضی الله عنه وینه په قرآن باندې لیدلې ده نو هغې باره کې 4 اقوال دي. د 3 قرآنو باره کې دا خبره ده، یو په لندن کې دی، هغه ما کتلی دی. نو په لندن کې هغه قرآن وایي چې اصل وینه دا ده. بل په تاشکند کې دی. نو زه د ازبکستان په دوره وم په 2018 کې، دا 23 رمضان المبارک و، د جمعې ورځ وه. نو هغه قرآن چې هلته وخلو اذربایجان والا قرآن و، جامع مسجد ابوبکر القفال شاشي کې و، په هغې هغه وینه پرته وه، ما سره د هغې ویډیو هم پرته ده. او بیا چې کم ځای ته تللی وم د هغې ویډیو ده. نو که اوس څوک دا ووایي چې زه وایم زه رشیا ته تللی وم، نو زه ورپسې وایم چیچنیا ته تللی وم، نو زه ورپسې وایم بیا انګوشیتیا ته، نو هغې به دا وګورم، بیا وایم کوکیخاف ته لاړو، البرز ته لاړو، فیتیګورس ته لاړو، بیا زه وایم داغستان مخچکلات دربین ته، نو وایي دا اوس دی دروغ نه وایي لکه اوس دی څومره ملکونه. اوس هلته دغه کس په دې نه دی پوهه غریبه چې لکه ما د فیفا ټیکټ واغسته، د فوټبال ټیکټ مې 2018 کې ورلډ کپ په روس کې ما هغه ټیکټ واغسته، د هغه ټیکټ په ترو ما ویزه لګوله. صحیح. ټیکټ ما دې لا اغسته و، اگر چې سرانګس کې میچ و، ما هغه میچ نه یې لیدلی، زما ملګري ګواه دي. صحیح. خو ما ټیکټ اغسته ضرور، ما په 3500 که په 25,000 ټیکټ اغسته و. زه په هغې باندې روس ته دننه شوم.
چې وروسته دننه شوم نو که سنټ پیټرزبرګ دی دا هم روس کې دی، که ماسکو دی هغه هم روس کې دی، که مخچکله دی هغه هم روس کې ده، که دربین دی هغه هم روس کې دی، که داغستان دی هغه هم روس کې دی، که چیچنیا ده دا هم د هغې سټیټ دی، که انګوشیتیا د هغې هم سټیټ دی، که ویشیتیا د هغې هم سټیټ دی، که البرس کویکاف دی هغه هم د هغې سټیټ دی. خو ویډیوز یې راسره شته او په هغې کې بلاروس چې و نو هغه سلیپ هم د هغې مونږ سره پروت دی چې بلاروس ته هم هغې مونږ په هغه ویزه کې پرېښي او په دې کې هم راسره دغه تاج محمد حاجي تاج محمد ما سره بلاروس، سنټ پیټرزبرګ، ماسکو، سرانکس، کراسنادار، سوچي، بلیکسي په دې کې دی ما سره موجود و صحیح او د هغې ویډیوز هم راسره شته. صحیح خو لکه دغه ګرځېدل اوس نومونه ماته څنګه نو چې زه یو ځای ته ورشم ماته به نوم نه یاد. که زه اوس مکه ټاور د تاسو سره راغلم او همراز ستاسو د چینل ته راغلم نو ماته ځای یاد دی نو زه ځکه راغلم. که زه دا ویلی شم چې او خان سی ان جي سره په 400 روډ باندې مونږ مکه ټاور ته وکتل، حضرت راته هلته ولاړو، بیا یې مونږ خپل همراز د پوډکاسټ ته مونږ راوستو جی نو د ناممکنات نه دي. بالکل یہ ممکن ہے نا